د معاصر تاریخ د چوکاټ بندۍ پر مقدماتو یوه لنډه کتنه. د احمدشاهي دولت تاسیس چې د معاصر تاریخ د مبدا حیثیت لري د ټاکلو ټولنیزو او سیاسي علتونو معلول و چې وروسته به نسبتاً مفصل وڅېړل شي. پټه دې نه وي چې د مطلب د ښه کاره کولو په خاطر ښایي تر دغې نیټې څو لنډ ګامونه مخته واخیستل شي، ځکه زموږ تر بحث لاندې حوادثو نطفه په ځینو مواردو کې هم هالته ځای لري. اوس به د یو څو مطلبو په توضیح پیل وکړم. اول، له هغه ورځې چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت په خاصه توګه جنوبي غربي سیمې خاص الخاص قندهار د دوو امپراتوریو یعنې پارس او هند ترمنځ د منازعې ټکی و او اوبه ټوله 18مې پیړۍ کې د همدغو امپراتوریو ترمنځ لاس په لاس کېدې. پس له ظهیرالدین بابر څخه د هغه زوی همایون، لمسی جلال الدین محمد اکبر، کړوسی جهانګیر، کوسی شاهجهان او کوردی عالمگیر اورنګزیب هر یو د لویو اردوګانو په سر کې د قندهار د جګړې پر ډګر د خپل رقیب صفوي ایران د شاه عباس څخه نیولې د سلطان حسین له لښکر سره جنګېدلي وو. په دې توګه دغې سیمې د وضح الجیش او سوق الجیش پلوه ډېر لوی ارزښت درلود. دوهم، د روم امپراتوریو یعنې صفوي پارس او ګورګاني هند ترمنځ د سوداګرۍ له همدغو سیمو تېرېده او قندهار ډېر لوی مارکیټ و چې شپه او ورځ د ایران او هندي مالونو کاروانونه ورته را روان وو او د دواړو امپراتوریو د حریصو مال سالارانو د حرص سترګې ورته راکږې وې. دریم، هغه سلحشوره قبایل چې همیشه به د دولتونو له مرکزونو سره په جګړه یا به د فرار لار په مخه ورکوله ډېره اغېزمنه جنګي قوه وه او هر وخت د دغو دوو امپراتوریو یعنې پارس او هند پاملرنه ځان ته راجلبوله. هغو دغه خلک رانیوله او بیا یې په نظامي سوقیاتو کې کار ورڅخه اخیست او دا یې د غټو نظامي ارزښتونو یوه منبع ګڼله. څلورم، د قندهار سیمه چې د ارغنداب د پربرکته سیند یوه عضبه ده، حاصلخیزي د لوی ثروت منبع ده او د همدغو دوو قدرتونو د حرص سترګې هر وخت ورته راکږې وې او اضافه تر 20 کاله د همدغو دوو امپراتوریو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې وې. دا او یو څه نور لوی او واړه مسایل چې د پیښو لړۍ یې په ځان سې راکشوله د افغانستان د معاصر تاریخ د مبدا پر چوکاټ بندۍ ژورې اغېزې درلودې. دغه د پردیو تیریو او فشارونو ټولنه راویښوله سره له دې چې پر دې بیګانه حاکمیت به د دغې وروسته پاتې ټولنې خلک یو پر بل لمسول او کور په کور په دې به یې تحریکولې، خو د خلکو عصبیت لکه غورځان د چینا ورځ په ورځ لوړېده. په دغو ورځو یعنې د 18مې پیړۍ د پیل سره قندهار د صفوي پارس تر حاکمیت لاندې و او دوه عامله د دې سبب شول چې خلک د خپل هیواد ازادۍ او ملي حاکمیت د هغو پردیو څخه وژغوري. یو عامل د صفوي دربار تر حد زیات فشار او د هغه دربار د جابر حکیم بیګ لربیګي ګورګین خان ظلم او بل عامل په ټولنه کې د یو مدبر هوښیار او د ټولنې په نبض پوی مشر میرویس خان وجود و چې دغه ستره تاریخي عملیه یې په بریالیتوب سرته ورسوله. البته په عواملو کې دا عامل هم نظر اندازي کېدی شي چې د صفویانو عمومي اداره د خپل بطن څخه داسې ورسته او شړېدلې وه چې نه یوازې د میرویس خان په مشرۍ د افغانانو قیام شاته ونه تنبولی شوی، بلکې د افغاني خانزادګانو محمود او اشرف په مشرۍ افغاني سرتیرو د صفویانو امپراتورۍ له ریښو وښکله او د شهنشاه سلطان حسین تاج په خپل سر کې. خود دا پیښې هغه زلزلې وي چې افغانان یې د تاریخ پر جلاله صحنو ته راټېل وهل. او دوهم ټکان نو دا و چې افغانستان په خپله د یوې پورتنتنیې امپراتورۍ مرکز شو. دغه پیښې د افغانستان د معاصر تاریخ د چوکاټ بندۍ د شمزې حیثیت لري او په ځام سې نورې پیښې را تعقیبولې. هوتکیانو سره له دې چې د افغانستان د استقلال پیلامې یې کېښولې، ولې قبیلوي خصلت یې نه و صیقل شوی او دا وجه وه چې د هوتکو رهبرانو یو د بل پر ضد په اختلاف راپورته شول. په دغو اختلافاتو کې د میرویس خان ورور عبدالعزیز میرویس خان ته زهر ورکړ او دا کار یې د ایران په لارښوونه وکړ چې هغوی به د پښتنو امارات ده ته ورکړي. د میرویس خان زوی او نورو مشرانو عبدالعزیز له قصر څخه راوغورځوه او مړ یې کړ. د عبدالعزیز زوی د میرویس خان زوی محمود چې لیونی شوی و اداره یې په خپله په لاس کې واخیستله. کله چې په ایران کې نادر افشار ورته راپورته شو، شاه اشرف په قندهار کې د حکمران شاه حسین څخه چې د میرویس خان زوی و مرسته وغوښته
خو هغه مرسته ورنه کړه. کله چې اشرف د ایران نه راووت او د قندهار پر لار و شاه حسین ابراهیم خان بلوچ ورولېږي او هغه هلته اشرف مړ کړ. په دې توګه د هوتکو قدرت مزمحل شو او نادر افشار قندهار ته روان شو. پاچاهي کورنۍ مازندران ته راتبعید او پسې قتل کړه. دا حقایق په یو منظوم قلمي تاریخ کې راغلي چې عبدالغفار هوتک د تیمورشاه سدوزي په دوره کې لیکلی دی.